د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزارت څخه زبردست خبر. ملا یعقوب پخوانیو نظامیانو ته وایي بیرته راشئ موږ مو په قدر پوهیږو. د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، ستړي مشئ په موکړه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب د تیر نظام له تښتېدلو پیلوټانو نظامیانو څخه غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځي. نوموړي د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې وغونډې ته په خبرو کې د تیر حکومت نظامیانو ته په خطاب کې ویلي چې بیرته هیواد ته راوګرځي، دوی به یې تر تیر نظام ډیر عزت، قدر او درناوی وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان افسرانو پیلوټانو هیڅ درناوی نه کیږي او په خبره یې پخواني نظامیان د افغانستان سرمایه ده او د دې سرمایې په قدر اسلامي امارت ښه پوهیږي. د دفاع وزارت د ځوان سرپرست د غرض څرګنده کړې ده چې د افغانستان د 100,000 کسیز پوځي ځواک جوړېدو چارې په بشپړېدو دي. د یادونې ده چې اسلامي امارت د خپلو پوځیانو لپاره د لنډمهالې روزنې بهیر پیل کړی دی او په لنډه موده کې ډېر روزل شوي سرتیري فارغ کړي دي. لیدونکو له ملتیا مننه، الله مو مل شه.